کاغه په مثاله کې کوي، کاغه په چکی کوي، کاغه په غوړو کې کوي، کاغه په نورو سيزونو کې کوي. زمونږ معاملات چې دغه شي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو هغه تاجر چې هغه رښتونه دی داغه حشر هغه به قیامت پر ورځ باندې د انبیاء علیهم السلام سره کیږي. ولې دیتا ځان ټینګول ګران دي، پیسو ته مال ته ځان ټینګول ګران دي. دیو جنا معامله دا خراب ده چې ګوري هر قسم خلق زمونږه په معاشره کې شته، چې کم یو ته ګوري پاره کې نقصانونه به یو سړی به لوز وکي، لوز خلاف ورزي به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا ایمان لمن لا عهد له. لوز کړل پلان کې ورځ باندې راشه ستا دا کار به تیاری، پلان کې ورځ باندې راشه ستا پیسې به تیاری، پلان کې ورځ باندې راشه ستا دا مسله به حالي. او ورځ باندې چې لاړ شي نه لکړي صبر وکړه وس خو نه شو بل تاریخ بل تاریخ په تاریخ باندې تاریخ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا ایمان لمن لا عهد له ولا دین لمن لا امانت له. امانت تی امانت وسره خو دې شي دی پاه کې خیانت کوي، امانت وسره دی د سره خبره خو دې شي دی امانت دا بچاته نه وي دې سوي دی وی نه ارزه کې به نه وي، ما جمعات کې او پوجره کې به ویم، بل ځای کې به نه ویم. زمون کا زنانه دي هغه ته خبره چوکې نو هغه د خېټې پټ ډیر نړۍ بیا نو چې کله خبره وشو دا بچاته نه وي نو بس بیا هغه باندې زمکه اسمان په تنوري نال دغه ورخاره شي په بلې باندې سر ورچت کی وای خورې تا ته وې مبل چاته ونه وې ښا یو تنو هغه دا خبره کوله چې یو با خزیتا داسې خبره نه کوي چې هغه پټي هغه د رازي خزیته بنوي که خزیته دی اوه نو دا داسې شو دی ټول محلې دی ټول کلی ته دی اوه په لاوډ سپیکر کې دی اعلان وکړه. دویمه دا د حکومت خبره داسي چې د هغې سترګې نه کله یوه سترګه یي یوه نه یي، غوږونه شته خو سترګې نشتي. یو پیر داسې قصه شوه او یو د هغه چا نه به قرض نه اخلي چې هغه د نسب په لحاظ سره کمزوری کنی دی بیا شرمای. سړي په دې باندې تجربه وکړه چېرته یو شی حلال کو رایوړ د شپې کور کې او کور کې په خپل غوجله کې خښ کو ښځې ته وې دا زما یو دشمنو او هغه مې مړ کړلی و داسې نه چاته چې ته ووایې ګورئ کار به راله جوړ کړي. هغه وې نه نه تا ځان د کونډه کوم مزه په دې خو باندې زه کونډه شمه ولې چې پته ولګي چې تا قتل کړلی نو هلته کې خبره به دا وشي چې د هغه په بدله کې به تا مړ کي نو زه به کونډه شم. لیکن چې خبره سړی ووته هغه جو رو سر ور اوچت کو په دیوال باندې دغه ته وی خورې تا ته ویما داسې نه چې ته چاته ووایې زمونږ هغه سړي بېګا دغه کړی خپل یو دشمن یې هغه یې مړ کړلی و راوړی کړی دی. خبره څه وخت پته لګېده څه ورځې وروسته وایي پولیس راورسېدو سړی ګرفتار کو وی بوی ته نورې خبرې پکې هم سهل شوې. هغه وی ما ته دا خبره شوه چې د حکومت چې دی نو هغه سترګې نشته ښه ګوري نه او بس چې کومه خبره واورېده بس هغه وی دا
تاسو هو اول ما نه دا تپوس کوي چې څه چل شوی دی ما څه چل کړلی ما نه تپوس وکړي ما دغه خو واخلئ که نه هغه نه قتل دی کړلی ټول کلی ګواه دی په دې باندې کلي ته خبر رسېدله که نه ښځې ته چې خبره وکړه خو لاړه دا خبره چې دا هم څه دی دا امانت دی دا داسې نه دا خلکو ته ووایې خلکو ته ورسې نو خبره ده امانت دی امانتو کې خیانت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دین نشته نو چې امانت پکې نشته نو دین هم نشته زمونږ معاشره کې ټولو کې دا قتل بغواړي 100% مسلمانی پکار ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دا وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی هغه ستاسو دپاره نمونه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې ودونه کړلي خپلې لوڼې وې هغې واده کړلي څنګه یې کړلي دا زموږ دپاره نمونه ده که نه حق شانتې واده ته وکړه حق شانتې خپله لور ته واده کا حق شانتې خپل زویله ته واده وکړه نو دی څه کوي د وینا هغې کې چې څومره اسرافونه کېږي څومره لګیا دی مال پکې الوزولی کېږي مال پکې دوړه کولی کېږي خلک لګیا دی په پټاسو کې په ډزو کې هغه پیسې خرچ کوي چې د هغې سوایه مو نورې کم قصې چې پکې یا جدا دي لا لیکن دا په دغې پټاسو کې څومره پیسې لګي دا پیسې دا کم یوې وې دا هغه پیسې وې چې ستا وې دی وې زما پیسې دي زما مرضي ده زما مال زما مرضي زما جسم زما مرضي او دا خبر دی نه چلیږي مال الله در کړی جسم الله در کړی د دې تپوس به سبا کیږي قیامت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو سړی به قدم نشي اوچتولی د ځای نه څو پورې چې د 15 خبرو جواب ورنکي پای کې یو خبره دا ده عن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه مال دی په کومه طریقه ګټلیو نو په کومه طریقه دی خرچ کړیو دا نه ده چې راجمع کوه مال راجمع کوه نه نه صرف د راجمع کولو خبره نه ده دا به ګورې د دې لپاره صحیح لار به ګورې صحیح طریقه به ګورې جایز طریقې باندې وکړه زموږ خلک خو وایي چې کم ځای کې میلاویږي څومره پیدا میلاویږي که هغه په ډبل شا کې میلاویږي که هغه دغه غلط مزاربتونو په نوم باندې میلاویږي وسم ډېرې کاتې چلیږي ډېرې قصې دي څوک ورته بي پارویو وایي څوک ورته څه شی وایي څوک ورته څه شی وایي لګیا دي د سود کاتې ګڼې روانې دي چلیږي خلک لګیا دي پیسې پکې جمع کوي دې باندې موږ له منافع به راځي چا خپلې پیسې ښودې دي بل ځای کې ماله به په دې باندې په 1 لاکھ روپو پسې 15,000 روپۍ به راکې په میاشت کې سودی کاروبار دی سود دی الله رب العزت د سود په باره کې خو صفا اعلان کوي سود چې څوک کوي فاذنوا بحرب من الله ورسوله د الله د طرف نه او د الله د رسول د طرف نه ته اعلان جنگ دی د الله سره جنگ کوي الله سره چې جنگ کوي الله یې په داسې مرضونو باندې اخته کي چې بیا د هغې نه د وتو لار نه مومي الله دې زموږ حفاظت وکړي خبرې ډېرې دي قرآن کریم کې دا ویل غواړي زده کول غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات چې څومره دي نو دا خپلول غواړي داسې نه سبب قیامت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د امتیت نه انکار وکړي نه زما امتی نه دی د په دین کې نور کارونه کول
په دین کې چې کم ثواب کار غني هغه ته خو بدعات وای. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو ته قیامت کې خیره کوي. الله دې هغه د خیرونو موږ وساتي. خلق به هغه روان کړي شي بل طرف ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د امت په شان تخکاری مال راولي چې او په اوس کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بو ویل شي انک لا تدری، تا ته پته نشته، ته نه خبر، غیب او علم خدای الله سره دی، بل چا سره نشته. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تا ته پته نشته دیستان رسو کم کم کارونه کړیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چلی کړو غیر فی دینک، ستا په دین کې تبدیلیاں کړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ ځای کې خیره کوي سحقن سحقن لمن غیر بعدی، او تباہی دی تباہی دی دا هغه چا د پاره چې زما په دین کې زمانه رستو تبدیلیاں کړوي. الله یې داغه د خیرونو موږ بچ کی. خدا به کېږي دلته دنیا کې داسې نه کېږي سړی د کار کوي او په دعاګانې دې کوي چې دا الله دې موږ بچ کی. بعضې خبرې بیا په دعاګانو نه کېږي. دلته کې دا بجلی ده، یو سړی دوه میخونه راوالي او دغه پلک کې دې دواړه میخونه دغسې دننه کي، دعا دې کوي یا الله ما بچ کې. او خبره څه چې یا به کېږي. دعاګانو باندې بعضې خبرې بیا نه راګرځي. قیامت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرو مستحق کېږي به هغه سړی چې دنیا کې مخالفت کړلی، چې مخالفت کوي نو د هغې مستحق کېږي به چې جاړ خورې خېټه به دې خرابېږي. جاړ چې خورې نو بیا به دلته په قلاره نه شي کېناستی، بیا به منډې وایې زی راځې به یو خپه به د لیټینې او یو به د بهاري جاړ چې خورې دا چل به کېږي. یو سړی دی کله کله وایي الله نه مقرر ده، نو الله نه څه مقرر یا به کېږي. لیکن دی دغه ځای کې دا خبره په ډېرو ځایونو کې دی نه کوي چې کله د دین خبر راشي نه الله نه څه مقرر یا به کېږي. کله کله بل یو تن ورته وایي هلکه داسې چل وکړه د هغې چت نه بر نه راټوپ کا ښکته، که الله ستا مرګ لیکلی جو مړ به شې، که مرګ دې نه لیکلی نو نه به مړ کېږې. دی وایي نه داسې خو نه کوم، یې ته خودکشي وایي، دا شی ناجایز دی ځان له. یو تن وی دا ما ته الله رب العزت زما امتحان خو کوي، خو لیکن ما ته دا اجازت نشته چې زه د الله امتحان کوم. زما مرګ نه دی مقرر، الله ما بچ کوي که څنګه چې الله سره کوي. موږ به د الله امتحان نه کوو چې د الله امتحان اخلو، نه نه الله به زموږ امتحان اخلي. ته موافق عمل کې که نه کې. نو چې کله یو سړی زهر خوري د هغې هغه اثر به په هغه باندې کېږي، ټوپک یې ځان ته نیولی ځان پې ولي نو بس ټوپک نه ګولۍ اوځي هغه به خپل اثر کوي. هغه هر څه چې کم اثر چې د هغې یې هغه به کېږي. نو چې کله دغه اثر کېږي نو دلته کې دنیا کې هغه کار به کول غواړي چې کم الله ویلي د الله رسول ویلي. الله رب العزت په هغې باندې موږ د عمل کول توفیق راکړي. قرآن کریم اختتام ته راورسېد. قرآن کریم کې زما خو څه بله اراده وه، لیکن ما به د قرآن کریم څه بعضې صورتونو مختصر خلاصې به زه ووایم، لیکن خبره زیاته شوه، اوږده شوه. دا کومه مسله چې د توحید ده په دې باندې الله رب العزت ډېر کارونه څومره خلک یې تباه کړلي نو هم د دې په نه منلو باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ترو ابولهب نوم یې و. ابولهب یې ورته وی، اگر چې نوم یې بل و عبدالعزا نوم یې و. ابولهب باندې عام طور باندې خلک په عبدالعزا نه پیژني، په ابولهب باندې خلک پیژني. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو
لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میشن دا هغه د راوړی شوي دین خلاف و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد د صفا په ډیرکۍ باندې اعلان یې وکړو خلکو ته، او خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، او خلکو لا اله الا الله ووایئ کامیاب بشئ. دا عقیده یوازې په خولې باندې د لا اله الا الله الفاظ نه دي چې ووایه، دا عقیده زړه ته کوزول غواړي چې بل مشکل کشا نشته، بل پریادرس نشته، بل د عبادت لایق نشته، بل کار سمونکی نشته، بل څوک حاجت روا نشته، هغه یو الله دی، بل څوک نشته. دا خبره خپل زړه ته کوزول غواړي. کامیابی غواړي د هغه ذات په خبره منلو کې ده. که دغه وی چې کله دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه، خبره تفصیلی ده، هغه پسې راپاڅېد، وی تبا لک لهذا جماعتنا، وی تباشي دې لپاره دې راجمع کړیو. چاته وی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی. څوک ورته وی؟ تره ورته وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی ته جواب مه کوه، خیر دی ستا جواب زه کوم، او داسې جواب به وکم چې د قیامته پورې خلک به لګیایي او په ده باندې خبره به کوي، لعنت به پې وایي. تبت یدا ابي لهب وتب، تبا شو دواړه لاسونه د ابو لهب او تبا شو ټول. دا خو یو خبرو چې د پیغمبر خلاف کوي نو تباه یې، که ته پردی او که خپلې، خپلې نو هم تباه یې، پردی نو هم تباه یې. که د پیغمبر خپل زوی خو چې د پیغمبر د طریقې خلافي، د میشن خلافي، نو تباه دی. که د پیغمبر پلاری نو هم تباه دی. واقعات مخکې نه را روان دي. د نوح علیه السلام واقعه الله رب العزت موږ ته ذکر کړله. زوی دی تباه دی او تباه شو. د ابراهیم علیه السلام پلارو چې د پیغمبر د خبرې خلافو، پیغمبر یې ډېر ښکلې طریقې باندې د هغه پوه کولو دپاره خبرې کړوې. یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان داسې مه کوه، اے ابا جان لم تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. اے ابا جان ته د هغه چا بندګي ولې کې چې هغه نه اوري، نه اینی، نه تاله څه فایده در کولی شي، نه ستا نه څه مصیبت لر کولی شي. اے ابا جان داسې مه کوه. لا تعبد شیطان، شیطان خبره مه منه. یا ابتی، اے ابا جان ډېر ښکلې لهجه باندې په ډېر ښکلې انداز باندې پوه کوي، لیکن هغه پوه نه شو، پوه نه شو، لاړ تباه شو. جهنم د هغه ځای دی، جهنم ته به ځي، دنیا هم خرابه، آخرت هم تباه. که یو سړی د جهنم نه ځان بچ کول غواړي، د هغې دپاره نو صدقه یوه ده، قرآن کریم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رخصتېدو اعلان یې کړی و، زه ځم، ترکت فیکم امرین، دو څیزونه پرېږدم او ځمه، کتاب الله و سنتي، یو د الله کتاب دی، یو د الله سنت زما سنت دی، دا دوړ څیزونه پرېږدم. لن تضلوا بعدي ما ان تمسکتم بهما، چرې به ګمراه نه شئ که دې دواړو باندې به عمل وکړو. ګمراه کېږئ به نه، تباه کېږئ به نه، دې باندې عمل پکار دی. ابو لهب پې عمل ونه کو، ابو لهب تباه شو. یو خبره دغه وه، یو زمونږ دا خلک هم داسې دي چې دې کې هم مختلف قسم ذهنیت والا خلک دي. په دې کې یو خبره داسې راځي، تبت یدا ابي لهب وتب، یو ځای کې چا ووې خبره زما ذهن کې ده، نو ځکه ویم ما نه تپوس وکړو، ما ته وی چې دا الله رب العزت چې دا خیرې کوي، نو دا خیرې خو د کمزوري سړي کار دی. ما یې کم ځای کې کړلی، وی تبت یدا ابي لهب وتب کې ما دا خیرې خو نه دي.
ما الله دا خبر ورکي دا خو زمونږ نحویان دي هغه لګیا دي وایي دا جمله خبریه ده دا جمله انشائیه ده خبریم کې دی شي انشائیم کې دی شي اول چې ورته ګوري نو دا جمله خبریه ده الله خبر ورکي او ستا پسې را پاسېدلی سړی د هغه لاسونه تباه دي سبا یې ګوره تباه به ټول به تباهي لاسونه به تباهي ښځه به تباهي اولاد به تباهي هماغه شانتې وشوه دانې پرې راوختې او په دغسې اسخا مرض باندې مړ شو چې بیا ورته خپل خپلوان خپل بچي ورته نه شو نږدې کېدی چې پیسې چاله ورکړې هغو په نهنګانو باندې ټیل وو او کندې ولکه نستې وه هغې ته وغورځاو خلکو ته الله وښوده دویمه خبره دا نحویان چې کومه کوي وایي دا جمله انشائیه ده نو جمله انشائیه مطلب دا دی چې دغه د خیرو خبره راځي چې دا به جمله دعایه شي جمله د خیرو به شي نو مطلب به بیا دای الله موږ ته چل ښیي چې او ستا دشمني نو دغسې وایه تبت یدا ابي لهب وتب یا الله د ده دا دواړه لاسونه تباه کړي او ټولې تباه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې کړلي ولې اختیار خو نه نو الله نه غوښته یا الله دا رال او زکوان تباه کړي اللهم اهلک رال و زکوان یا الله دی تباه کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګریو صحابه کرامو قاریانو هغې په دوکه باندې بوتلو زمونږ هلته کې ځای دی هلته کې خلک مسلمانان شوي دي موږ له قاریان پکار دي چې هغه خلکو ته دین وښیي خلکو ته قرآن وښیي بوتلو په دوکه باندې نو چې کله قاري صاحب روان وي نو هغه سره خو څه شی نه وي که نه جومات ته ځي هلته کې وړو ته به سبق وایي نو هغه سره چې شی نه وي نو هلته کې هغه په دوکه بوتلو او هلته کې ټول شهیدان کړو اویا تنه قاریان علما شهیدان یې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خفه شو نو هغه بیا خیرې شروع کړې یا الله دوی تباه کړې دوی موږ سره دوکې وکړې اختیار یې نه و که اختیار یې وی نو خبره به څه شوه بعضې محدثین ذکر کوي په دې کې الله رب العزت چې کوم آیات نازل کړی و لیس لک من الامر شیء دا د دغې آیات په د دغې خیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه میاشت پورې دا خیرې کړوې دعای قنوت یې نازلې ویلي و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروسته بیا قلار شو اختیارات ستا نشته اختیارات صرف د الله دي الله چې څه وغواړي هغه کېږي هغه به کوي نو تبت یدا ابي لهب وتب دا سړی ولې تباه شوی دا په دې باندې تباه شوی چې دا صورت یې نه ومنلی دا مسله نه ومنلي دا الله د وحدانیت خبره نه ومنلي هغه الله دا هغې وحدانیت خبره ما تم وایي تا تم وایي وایه دا به تم وایي دا به سم ویم داسې نه چې دلته کې بعضې سړی په خیرت کې راشي نه ځای نه ویم دلته کې زمونږ د اخوا ځای کې یو هندو خلکو را احصار کو وی مسلمان شه وی دا بابا دې ما ته کلمه ووایي څه به ووایم بابا د خلکو یاره که ته کلمه ووایه بابا وی زه ورته ولې وایم زما څه کار دی کلمه ورته وایم دا لې دې وایي که نه خلکو پرې ډېر محنت وکړو بابا کلمه ونه وی کله چې ضرورت راځي دا کلمه به وایې کله ضرورت راغی تا ته ووایې هلته کې هندو ته ویل غواړي هغه ته ووایه بل سړی تپوس کوه ته مسلمان یې کلمه څنګه د ایمان چې دا خو تعالی درځي که نه دا ورته ووایې هله به مسلمان یې چې ته نشي ویلی نو څنګه مسلمان یې نو دا به وایې دا کلمه د توحید دا به ته وایې هر وخت کې به وایې خپل بچو ته به هم وایې خپل مور و پلار ته به هم وایې خپل استاذ ته به هم وایې خپل بل ځای کې ضرورت راځي هلته کې به هم وایې وایه الله وایي قل هو الله احد هغه الله دی یک یو دا به وایې الله یو دی الله یک یوازې دی د الله سره څوک حصه دار نشتی څوک ورسره شریک نشته الله یک یوازې دی قل هو الله احد ووایه الله دی یک یو الله الصمد الله دی بې نیازه الله دی بې حاجته
اللہ دے حاجت سر کون کے لم یلد ولم یولد اللہ نہ د چانا پیدا دے نہ اللہ نہ سوک پیدا دی لم یلد ولم یولد نہ اللہ د چانا سول دے نہ د اللہ سوک نہ سولشتے لم یلد ولم یولد نہ اللہ د چا نائب دے او نہ د اللہ سوک نائب شتے اللہ ځان نائبان ندی نیولی یہ بعضی کارونه چې بل چاته حواله کړي نه کارونه چاته نه حواله کړي زمونږ خلک وې دا پکې د سرخوږي دی چې سر باندې درشي پلان کې لبځي ته تبې سي موار پکې پلان کې دی د لیوانو پکې پلان کې سي موار دی د سارو پکې پلان کې دی دا مرزونه دا ټول شونه تقسیم کړیو او نو دا ولې دا کم ځای کې داغه دا عہده ذکر شوی دا الله رب العزت خو سورۃ دا آیت الکرسی کې وایي ولا يؤوده حفظهما الله ستړی کیږي نه الله باندې دا خبره ګرانیږي نه اسمان او زمکه د دې ساتنه د دې حفاظت الله باندې نه ګرانیږي دا تبي سیموانه پکې بل ولې جوړ کو د ساروی پکې دا بل ولې کو دا قسم خلکو نمونه ورکړو پلان کې د پلان کې ذمہوار پلان کې د بادو ذمہوار پلان کې د سرخوږي ذمہوار پلان کې پکې د سرخو بادو دی او پتا ګڼ قصې وي یوسف علیہ السلام ویلو هغه په جیل کې خبره کوله منګه چې بهر په میدان کې اونکو بهر منګه په کولاو زه کې اونکو هغه وی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار او هغه خدایان چنګ ونګ هغه خدي کنا یک یو الله خدای او د غنو راضی کول آسان دي کده یو او غن دي یو پکې د بادو دی یو پکې د سرخوږي دی یو پکې د لیوانو دی یو پکې د بل څه شي دی یو پکې د بل څه شي دی او نو دا کم پکې مخکې خلکو به وي چې دا زوی به وشو د ګڼه زمانه زوی به نو وبشو بیا به چې ته مړ شو نو وی ما په وو باباګانو غوښتل او الله نه راواغس دا د کفر کلمه د کفر خبره چې گویا هغه اولیاء کرام و باباگان هغه ورکول کوي او الله اغستل کوي دا ځاله د کفر خبره وا خبره دا خبره به تکه دا به وې د دغه ټولو سيزونو رد بکې په دور کې چې څومره وو هغه وسنه شي کوله وس په دې دور کې نور پیدا شو نور خلکو جوړ کړو ادم سن شي کوله دا الله نه سیوا نور څه چي دي هغه به اسبابو سن شي کوله اسباب لاندې سړی یې سبو کی اسباب نه اوچت شي هیڅوک سن شي کوله هر څه چې کوي الله کوي بعضې پکې رالو وي چې څوک دا خبره کوي دا کافر دی وي چې هر څه الله کوي یو تن پکې دی چې کتب 400 کې پېښور کې دغه ذکر دی هغه وایي څوک چې دا خبره کوي هغه په 2000 آیاتونو باندې کافر دی و دا خلک چې یعلمون او تعلمون چې راځي تفعلون چې راځي دا خو تاسو کوئ دا خو د انسانان کارونه کوي او انسانان کوي د اسبابو د لاندې کوي د الله کارونه هغه د اسبابونه اوچت دي یو کار به ته وکې بیا به اخواته الله تعالی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو سړی راغی جمعات ته وی پسې شي رالی وی په اوښ باندې صدقو وی بهر مې پرېښو الله ته مې حواله کو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه اول یې وتړه وی تړه بیا الله ته حواله کا کم کار چې ستا دی هغه ته وکړه اخواته کار چې ستا نه دی هغه الله ته حواله کا نو خپل خو که نه که دغسې شي هر څه چې کوي الله کوي نو بیا مخ خوراک کوه مسکاک کوه وایي څه چې کوي الله به کوي که نه دی په دغه ځای کې نه مني دا وایي نه نو الله خو ما لاس را کړلی خولې را کړله که نه لاس به وهمه خورم به وایي هر څه څومره چې ته به وخورې اخواته مړخ هغه د الله کار دی الله به تا موړ کي په یوه نوړی دې مړی که په لس دې مړی الله به تا مړی بعضې سړي باندې الله رب العزت
یو بیماری راولي دی لګیا خوري 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 مړیږي نه. ډاکټران خو نه طبیبان ورته وایي جوع البقر، دا بیماری پې راغله دی مړیږي نه، الله پې داسې شی راوستی چې اوس مړی یې نه ښه دی به لګیایي. او زموږ دا تبلیغیان وروڼه وایي قیام چې کله دی مري که نه په دغه وخت کې دی داسې تږی شي که دا څومره سیندونه چې دریابونه دا ټول ورته ورواړی تنده نه مړ کېږي چې الله یې نه مړه کوي نو نه مړه کېږي. په دغه کې اثر الله ږدي، ډوډۍ کې الله اثر کېدي دی موړ کي، په اوبو کې الله اثر کېدي دی په موړ کي. دغه ګولۍ دي، ګولۍ دی لاړ شي ډاکټر له دوايي راوړي، دغه دوايي چې دی اخري نو شافي څوک دی؟ دا ګولۍ نه دي، دا دوایان نه دي، شافي الله دی. دغه اخرى الله رب العزت به تا جوړ کی، جوړون کې الله دی. زموږ دا خلک کله کله دا خبره کوي وی الله دې د منګي اوبه دارو کا، الله یې تاوج پوچه جوړ کی، جوړون کې الله دی. بعضی کارونه ما او تا ته حواله دي دا به کوو، اخواته بیا الله ته نور حواله کوو. دی وایي نه هر څه به الله ته حواله کوو، چې هر څه الله ته حواله کې نو بیا به دقسې ناسې. یو تنو وی نه زه خو لاس خپې نه وام ښه، د رزق وعده الله کړله، الله به رزق ورکوي. هغه وی زه به دقسې ناسم. دقسې ناسو یو پیرې اسې ولیدو شله ګیدړه وه، منظرې راغې اوسۍ یې ښکار کړله، هغه وخوړه، څومره چې خوړه ویې خوړه نور یې پرېښوده، هغه ګیدړه پسې وتولېده هغه نور شروع کړه، هغه وخوړه. هغه وی دا خو الله روزي رسان خو الله دی، روزي رسان الله دی. ته به هم تعالی الله عقل درکړلی سلاس خپې به تم وایې. نو هغه سړی کېناست هلته کې وله بهیږي، وله کې دی خوا کې ناست دی په قلاره باندې، په دې کې چې وکته یو شی را روان دی چې ته راونیو، چې راونیو هغې په ښکلې پراټه پکې پرته ده، پراټه پرته ده، هغه ویې خوړه ویې الله راکوي که نه. کېناست ورته یوه ورځ بله ورځ هغه په دې کې وی چې ګورم چې دا کم دی نه راځي. روان شو په دې وله باندې روان دی، هلته کې یوه ښځه راووته، هغه شی ګزار کړی ولې ته یعنې که وی دا ته څه چل کې؟ هغه وی زما خاوند ناجوړه دی، هغه باندې دانه ده، هغې باندې زه دا پخه کمه دا پې کېدمه، نو چې کله ورځ تېره شي نو دغه تې لرې کمه، نو دا واخلم نو ګزارې کمه، او دله بله پخه کمه هغه پې کېدمه. هغه چې واورېده زه تندي پړق ورکوي ځه پهې مې وخوړې وې. نو چې کله سړی داسې شي که نه خالص الله ته کښېنې وایي الله به راکوي، ماله خوله کې به دغسې راکوي، الله داسې خوله کې نه ورکوي. دې